د کابل او دمشق سقوط د اگست پر 15 او د سپتمبر پر 8 د افغانستان او سوریې د خلکو احساسات. درنو لیدونکو ستړي مشي. نجیب نانګیال لیکلي په افغانستان کې وګړي د ولسمشر غني په تګ خپه او غوسه دي. ځینې ژاړي او ځینې یې د مرګ او ژوند په اړه پوښتنې کوي. په لومړیو ګړیو کې هیڅوک نه پوهیږي چې هغه چیرته لاړ، تګ یې رښتیا دی او که د داود خان او نجیب په څیر وژل شوی. په سوریه کې وګړي د بشار اسد په تګ خوشاله دي او د ژوند او مرګ په کیسه کې ډیر نه دي. په افغانستان کې وګړي د ولسواکۍ د پرځېدو ویر کوي او ویرجن دي چې ازادي بیا سلب شوي او حقونه به یې پایمال شي. په سوریه کې وګړي د استبداد د پای جشن مانځي او خوشبین دي چې حقونه یې خوندي کیږي او د وګړو په مشوره او واکمنۍ رامنځته کیږي. په افغانستان کې زندانونه مات شوي، د داعش او اسلامي امارت ترڅنګ د نشئی توکو د قاچاقبرو په فساد د تورنو او د جنایي دوسیو لرونکو زندانیانو لارې پرانستې دي. په سوریه کې زندانونه مات شوي، د اسد واکمنۍ لخوا تر جبر لاندې لږکیو او سنیانو مړژواندي زندانیان یوه لسیزه وروسته لمر ویني او له خوشحالۍ اوښکې تویوي. په افغانستان کې لکونه وګړي له هیواده د کډوالۍ په حال کې دي. د کابل هوایي ډګر د محشر ننداره وړاندې کوي. په سوریه کې وګړي له ترکیې، لبنان او نورو هیوادونو بیرته د خپل ټاټوبي پر لور رهي شوي. میلیونونه کډوال بیرته خپلو کورونو او کروندو ته ستنېږي. په افغانستان کې د کلمې الله اکبر او محراب منبر درې رنګه بیرغ نسکور دی. په سوریه کې د 2 ستورو لرونکی درې رنګه بیرغ لا هم هسک ولاړ دی. جنګیالي او وګړي په ګډه لیږدوي. په افغانستان کې فیض حمید کابل ته رسېدلی او د ډیورن پر کرښه ډلې پاکستاني مخپټي ځواکونه پوځ کوټونو ته ننوځي. په سوریه کې اسرائیلي پوځونه لسیزې وروسته د سوریې خاورې ته ننوتلي. په افغانستان کې په ښار کې خاموشي ده او ډیری دولتي کارمنان د خپل ژوند په اړه په اندېښنه کې دي. په سوریه کې په ښار کې جشنونه نمانځل کیږي او لومړی وزیر یې په دفتر کې دی. وګړو ته د ثبات ساتلو پیغام ورکوي. په افغانستان کې نړۍ د افغانستان په اړه ویرجنه، خپه او اندېښمنه ده او د پراخې بشري فاجعې د پیښېدو ویره لري. په سوریه کې نړۍ د سوریې په اړه خوشبینه ده او د دیکتاتوري واکمنۍ پای د سوریې نیکمرغي بولي. په افغانستان کې د جنګیالیو مشر ځای، غږ او انځور نشته او له وګړو سره په اړیکه کې نه دی. په سوریه کې د جنګیالیو مشر د وګړو په منځ کې دی او په څلورلارو کې ګرځي. په افغانستان کې د جنګیالیو مشر افغانستان مفتوحه سیمه بولي او مکې ته د مسلمانانو له ننوتلو سره یې تشبیه کوي. په سوریه کې د جنګیالیو مشر د وګړو په مشوره د واکمنۍ د جوړښت ژمنه کړي او د هرې ډلې او عقیدې د وګړو د حقونو د خوندیتوب یې ویلي. په افغانستان کې ښځې غمجنې دي، د کار، زده کړو او سیاسي فعالیت پر بندیزونو غږیږي. په سوریه کې ښځې په څلورلارو کې جشنونه نمانځي او هیڅ ویره نه لري. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.